السلام علیکم ګران شاګردانو لطفي چې جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې د ناروغۍ جملې هغه جملې چې انسان د بیمارۍ یا ناجوړۍ په باره کې استعمالوي راځئ دا هم ډېرې مهمې جملې دي داسې جملې چې موږ په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیاتې استعمالوو راځئ راسره زده کړئ دېرش څلوېښت جملې دي تقریبا I have fever I have fever زما تبه ده I have headache I have headache زما پر سر درد دی I feel dizzy I feel dizzy زما سر سره ګرځي یا زما سر سره څرخي My leg hurts My leg hurts زما پښه خوږیږي My back hurts My back hurts زما ملا خوږیږي هټ خوږېدو ته وایي دا ایس چې راسي اخو نو د انډیفینټ ټینس چې کوم اصول دی چې په ساده جمله کې به کله کله ایس کله ایس اضافه کوئ My hands hurt My hands دلته ملیکل سوی دی وای پر ځای یو دی My hands hurt زما لاسونه خوږ دي یا خوږیږي I have a sore throat I have a sore throat زما ستونی خوږ دی I feel like vomiting I feel like vomiting زما خوا را ګرځي I have cold I have cold زما سړه تبه ده cold به یخ ته وایي خو دلته cold به سړه تبه ته وایي یو hot توده تبه یو cold سړه تبه دغه که نو hot او cold یخ توده ته وایي I have a cough I have a cough زما ټوخی کېږي My entire body aches My entire body aches زما ټوله بدن درد کوي entire معنا ټوله I have a toothache I have a toothache زما پر غاښ درد دی زما غاښ خوږیږي My head is throbbing My head is throbbing زما په سر کې سخت درد دی داسې درد throb چې غورځي لکه یو شی چې په سر کې غورځي د دې دپاره throb استعمالیږي My head is splitting My head is splitting زما سر سره پټاویږي زما سر چوي او My head is spinning My head is spinning زما سر سره څرخي دا سپینر کاغه د سپینر بالا له څه وتلی چې اګینې سره څرخي دلته بیا سر سره څرخېدل سپین The pain is constant The pain is constant درد مسلسل دی چې نش کېږي داسې درد His thumb is bleeding His thumb is bleeding د ده ربټه ګوته وینې بهیږي thumb دا بیګ سایلنټ ده My stomach is rumbling My stomach is rumbling زما په معده کې کوړاړی دی کوړاړی یو رقم غږ چې دی یو رقم ځای کې موږ کوړاړی ورته وایو He gets sick easily He gets sick easily دی ډېر اسانه نه جوړه کېږي معنا چې څه شی وخوري ماجې لږ دغه یې بس دی بیا نه جوړی He has cut his finger He has cut his finger د خپله ګوته پرې کړې ده You have become very weak ته ډېر کمزوری سوی You have become very weak I have a loose tooth I have a loose tooth زما یو غاښ سره شوري لوز معنا ډیله نو دی د دې لپاره دی وایي I have a loose tooth I have got hiccups I have got hiccups زما سوکلي کېږي My lips are chipped My lips are chipped زما شونډان پرېږي The treatment has begun The treatment has begun یا The treatment has begun علاج شروع سوی دی I have sore eyes I have sore eyes زما سترګې خوږیږي I have constipation I have constipation زه قبض یم یا قبض لرم نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ د نن سبق چې دېرش څلوېښت جملې ولې تقریبا هغه د ناجوړۍ په باره کې د مختلفو ناجوړۍ په باره کې چې ځان یې لري نو هغه وایي چې زما دا ناجوړي ده دا د نن ویډیو ډېره مهمه وه تاسو که دا ویډیو خوښه سوي سبق ویډیو سره لایک کړئ کمنټ کې مننه ولیکئ که چیرې ستاسو خوښه چې موږ تاسو ته څه ډول ګرامر ووایو هغه هم په کمنټ کې خپله رایه ولیکئ مننه
الله حافظ.